د سسته بازار په نوم باندې شوشای فوټو سیشن نه بنو کې د تحصیل ککی اولس پړدا پورته کړي ده او حقیقت یې د میډیا په وړاندې ښکارا کړي دي دغه خلک وایي چې دلته د سسته بازار په نوم باندې یوازې تمبوان لګول شوی دي او بل 13 ورځ د انتظامیې لخوا دکاندارانو ته ویل شوی وو چې د ډیپټي کمشنر بنو تر دورې پورې بازار ته خپل رړۍ راولي چې هغه یې سو وخت هم لاړ شي نو بیا تاسو خپل دکانونه بیرته راټول کړئ چې دغه اقدام خلکو بد ګڼلی او د انتظامیې پر ضد یې احتجاج کړی دی چې دا ټول دکاندارونه ټل کړي په دروازه او دا چې دا کا سسته بازار ده او هغه اصلي بازار نه و اته پراټ بازار سسته بازار نو خالی هغه څه بیش خو ارویدلی دی چې 40-50 لک روپیې دي هغه ته چل سره جوړ ده ها سره خوري په چار دادو چې د کیمیا کاروبار حکومت شریکای چې هغه د منتخب نمائندګانو د کلی د لکه مشرونه او د سیچو صاحب په نگرانی لون د مثال هغه پروګرام کوي به خلک ته په شپایداوي د خیبر نیوز ټیم چې کله کی بازار کې د لګول شوی سسته بازار دوره وکړه نو یوازې تمبوان ولاړ وو او په بازار کې نه دکاندار وو او نه خریدار په دې موقع د ککی سیاسي او قومي مشر نثار خان د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د سسته بازار په نوم باندې د کرپشن کولو او خلکو غولولو د پسملاسي توګه نوټس واخیستې شي دی صرف دا مشته ویل چې دا مش 2 غنټې د پردازو صرف افتتاح کوي فوټوګونو بوسي بیا د شای مش ختمای دغه ثبوت داغه د چې دی هیڅ خپل مشته چپاتیم په پردا لیکلی هغه مشته نه وروړل او ای سره صد تنبیون دغه دی لاکتي پرین مش پدا باندې کاکی قومي سیاسي اتحاد د پلیټ فارم نه ملګری احتجاج جاری کټ کړه دا مش دا وی چې دغه دا باقاعده انکوایري وشي چې دا غوېلې داسې طریقه دغه خلک سره ټوکا ملانډه ویلې وشو د ککی بازار خلکو دا هم ویل چې د سسته بازار نوم اورېدو سره عام خلکو کې ډېره خوشحالي راغلی وه خو اوس پته ورته ولګېده چې سسته بازار د نوم تر حده خو سسته بازار وي ولې په حقیقت کې نه پکې ارزاني وي او نه د ضرورت سامانونه پکې ملاويږي چې ژوندۍ مثال یې د تحصیل ککی سسته بازار ستاسو په وړاندې دی د کیمرامن آفتاب خان سره گوهر وزیر خیبر نیوز بنو